مولوي صاحب داسې ده زما یو خاله لور پوه شې پوه شوم خاله لور هم ده نو هغه ده دلته ما یو ورځ کور کې ویلي وو چې زه دا ځان ته کوم که نه د ښځې ته مې خپل ویلي وو هغه خبره یې واخېستله لویه کړله تر دې چې ټول خلک را باندې خبر کړل بیا پس له هغې مور مې اوس ورته وایي چې هغه ده ته دا پرېږده او لاړ شه کور ته دی او دا هم بعضې وخت راته وایي چې ته طلاق راکړه زما پلار کړه او ورونه مې داسې دي یواسې دي که نه نو ما مې مور ته ویل ما ګوره مورې دا خبرې دغه ته مه کوه چې زه یې کوم که نصیب کې مې وبه کوم که نه دا خبرې دې ته مه کوه د دې زړه رانه مه توروه ژوند هم مه خرابوه نو دوی په خبره نه دي هره ورځ کور کې جنجال جوړوي او بله پوښتنه دا د مولوي صاحب چې دا مور مې تله هلته خاله کره مې که نه هغه جلۍ ته سپکې سپورې ویلي وو څه خولې ته راغلي ورته یې ویلي وو چې ته داسې اواسې ته چې زما کور ته هم راشي تا شړم او پلانکی او بستانکی نوم یې ورته بیخي هلته کور کې هغې ته هم تل رقم خبرې به کېږي نو خامخا نو دغه دغه په اړه څه راته ووایه مولوي صاحب منتظر بل ورور ووایي د خاله لور مې ومال چې زه دا ځان ته کوم مېرمن مې یار وبمېدله نو شور ماشور جوړ شو خبره غټه سو مور مې ولاړه هغه کور ته خپله خورزۍ سپک او سپورې خبرې ورته وکړلې نو دا کله کله سړی د خپل راز چې افشا کړي داسې مشکلات راځي هغه هم بیا خبره چې د ښځو خولې ته ولوېږي نو خامخا هغه د که مور هم وي خبره نه پاتې کېږي لکه پرونه ورور څه ویلې نو دا خبره نه پاتې کېږي نو اوس چې که ته غواړې چې بله وکړې نو دا خو در باندې وغمېدله دغه د خاله لور در باندې وغمې او د خاله لور ماما لور کاکا لور عمه زوی ماما زوی دغه نه کوشش کوي چې لرې ګرځي نن سهار یو چا مشکل راته ویله بدل یې کړی وو کله چې ژوند خراب سو د دواړو ژوند خراب سو دا بدل هم ګوري داسې مشکلات لري یو بدل یو د کاکا او ماما او عمه او خاله زوی لور دغه نه لږ لرې ګرځي دغه کې مشکلات وي او په حدیثو کې هم داسې توصیه شوې ده چې دغه نه لرې ګرځي نو دغه نم د خاله لور نه ځان صبر که مور مه خفه کوه مېرمنه مه خفه کوه که د زړه غوښته بیا په سمه په مشوره یو ښځه یا د مور د پیدا کړي یا ته پیدا که او دوی د هم در سره موافقه وکړي بیا واده وکړه اوس یې پرېږده له دغه خاله لور نه تېر شه